له افغانستان څخه بهر په جګړو کې د افغانانو برخه اخیستل د ملي یووالي د حکومت پالیسي نه ده. اجرایي رئیس د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون د ستاینې په اړه د خپل دویم مرستیال حاجي محمد محقق وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې ملي یووالي حکومت د نړۍ په هیڅ کومه برخه کې په جګړو کې د افغانانو د ګډون ملاتړ نه کوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي میرمن آریان یون د سوریې په جګړو کې د افغانانو د ګډون ستاینې په اړه د محقق خبرې غندلي او نوموړی یې ایران ته په جاسوسۍ تورن کړی دی. آریان یون وایي هیواد کې د محقق په څیر شخصیتونه له داعش وسلوالو خطرناک دي او حکومت باید محاکمې ته ور وپیژني. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د هغو څرګندونو په تړاو توند غبرګون څرګند کړی چې ویلي دي د افغانانو په ګډون د هغو جنګیالیو مننه کوي چې د سوریې په جګړه کې یې بریاوې ترلاسه کړي دي. د ولسي جرګې غړي میرمن آریان یون وایي محمد محقق د ایراني چارواکو د خوشحالولو لپاره د افغانانو شتون ستایلی دی او په وینا یې د نوموړي دغه ډول څرګندونو په افغانستان کې د هزاره افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. دا خبره ما همیشه کړې ده چې په افغانستان کې ځینې تنظیمونه او هغه کسان چې نوی عقد د رهبرۍ کوي او هغه فطرتا رهبران نه دي خو عقد د رهبرۍ کوي، هغه زیاتره د پردیو هیوادونو جاسوسان دي، خپل ملک ته ژمن نه دي، د دوی کړنې فقط د بادارانو د خوشحاله کولو د خاطر دي چې یو د هغې جملې نه چې ځان ثابت کړ هغه محقق دی. تاسو خپل فکر وکئ هغه ویناوې چې دوی د خپلو بادارانو د خوشحاله کولو په خاطر ایران کې کړي دي هغه د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې دي او دی په زوره غواړي چې نور هم جنګ ډیر شي په افغانستان کې. میرمن آریان یون د محقق څرګندونې زهرجنې وبللې او زیاته کړه چې نوموړی د افغانستان لپاره تر داعش ډیر خطرناکه دی. زه په هزاره ورونو غږ کوم نن چې دوی وژل کیږي، د دوی په تکیهخانو باندې حملې کیږي، لاره کې دوی اختطاف کیږي، دا د دغسې غلطو سیاستمدارانو او د دغسې جاسوسانو د غلط سیاست یوه نتیجه ده چې دوی نن ګالي. خپل محقق اجرایه ریاست دویم مرستیال دی او هم په شورای امنیت کې غړیتوب لري، نو دی چې دومره غیر مسؤلانه خبرې کوي نو موږ بیا ګیله د چا نه وکړو؟ رئیس صاحب دغه ډول اشخاص د داعش او د طالب نه ډیر خطرناک دي. زما د حکومت نه غوښتنه دا ده چې دغه ډول اشخاص باید محکمې ته معرفي کړي او که افغانستان ته نه راغلی دی باید ممنوع دخول اعلان شي. په همدې حال کې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د محقق د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې له هیواد څخه بهر په جګړو کې د افغانانو ګډون د ملی یووالي حکومت دریز نه دی. ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم. همانطور که میخواهیم افغانها در کشور ما، در خاک ما، در سرزمین ما در صلح با هم زندگی کنند، اما امروز جنگ بالایشان تحمیل شده و دفاع را وظیفه مقدس میدانیم و از همکاری جامعه بین المللی تشکر میکنیم. اجرایه رئیس وای افغانان په خپل هیواد کې له جنگ جګړو ځوریدلي او بشمیره کړاوونه یې ګاللي دي. حکومت وحدت ملی طرفداری نبوده و نیست که افغانها در هیچ نقطه در جنگ درگیر باشند. به نسبت جنگ و مصیبت‌های جنگ افغانها سالهای سال رنج دیدن، مغالطه در مورد موقف حکومت وحدت ملی و ریاست اجراییه در این زمینه و که ناشی از خواست و اراده مردم افغانستان است صورت بگیره. ما بازم تکرار میکنیم که داعش دشمن بشریت است. په افغانستان کې د محمد محقق د وروستیو څرګندونو له غبرګونونو سره نوموړي یو ځل بیا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې له خپلو خبرو دفاع کړې ده. د چارو څارونکي په دې باور دي چې د محمد محقق دا څرګندونې به افغان حکومت او په خپله هغه ته ښایي سیاسي عواقب ولري.